کچری غواړي چې په مال کې می برکت راشي، مال را سره زیات شي، نو اوه کارونه لازمي وکا. د ټول نه اول تقوا اختیار کا. تقوا د الله نه یره ده، ځکه چې الله رب فرمایي څوک چې تقوا اختیار کی نو زه به بیا هغه ته د هغه ځای نه رزق ورکوم چې د هغه په وهم او ګمان کې به نه وي. دویم استغفار کثرت سره وایه، ځکه چې استغفار دا د رزق برکت سبب ګرځي. دریم د مونځ پابندي کوه، ځکه چې مونځ کې د مؤمن کامیابی ده، د الله رضا ده، مونځ کې د زړه سکون دی. څلورم صله رحمي ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې غواړي چې مال کې می برکت راشي او په عمر کې می برکت راشي نو دې صله رحمي برقرار وساتي. پنځم صدقه کول، یعنی صدقې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په صدقې سره مال نه کمیږي. او بل صدقې فضیلت دا هم دی چې په صدقې سره څومره بلاګانې دي هغه ختمیږي، څومره مشکلات دي هغه ورسره رد کیږي. شپږم حلال رزق ګټل، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله رب العزت پاک دی او پاک شیزونه قبلوي، نو موږ ته پکار ده چې د حرام او شیزونو نه ځان وساتو. اوم دعا او په الله توکل، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو په الله باندې کچره ریښتونی توکل وکئ نو الله بدل دغه شانتي رزق درکې څنګه چې مارغانو ته ورکئ. یعنی مارغان چې د سحر نه هروزي او د شپې ماړه کور ته راځي. نو عزتمندو کچري غواړي چې زموږ په مال کې برکت راشي نو دغه اوه کارونه لازمي کوي. تقوا اختیار کړئ، مونځ قائم کړئ، استغفار کثرت سره وایي، صله رحمي برقرار ساتئ، صدقه ورکوئ او دغه شان د حلال رزق په تلاش کې وځئ، د حرامو نه ځان وساتئ. نو الله رب العزت دې موږ ټولو ته حلال پاک او د برکت نه ډک رزق را نصیب کړي او الله پاک دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف